بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. په تیر درس کې موږ تاسې سم فرمول وپېژانده. یو مثال مو حل کړ چې موږ ټوټال په لاس راوړلی شو. مجموعه. دې درس کې زموږ تاسې فرمول دی سم اف فرموله. دلته هم موږ مجموعه په لاس باندې راوړو خو اف یو شرط پکې موجود دی. مثلا دلته موږ کوم فرمول استعمال کړی؟ سم فرمول. لکه زه بیا د ستاسو مخکې جمع کومه. زه دا ټول دا مجموعه لرې کوم د دې ځای نه. دا عددونه زه جمع کومه. څومره آیفون موبایلونه مو خرڅ کړي دي؟ زه لیکم سم قوس شروع کومه. آیفون مکمل دا درې عدده مې ټول انتخاب کړه. انټر. یو نوي سل ریفرنس نه استفاده کوو. دا لاندې راکشوو. په ټوله ساحه باندې فرمول عملی شو. دا سم فرمول و. موږ ته ویل شوي وو څومره آیفون مو خرڅ کړي دي اپل والا؟ یو نوي. او همداسې ټولې مجموعې مې څنګه کړلې؟ په لاس باندې مې راوړلې. خو اوس موږ ته یو څوک ووایي چې سامسنګ کمپنۍ والا موږ څومره پروډکټس خرڅ کړي دي؟ 202. خو ګورئ دا به موږ دلته راځو سامسنګ بیا به 202. که موږ داسې یو ساحه دلته جوړه کړو چې سامسنګ پکې ولیکو ډایرکټ موږ ته وښیي چې دومره تاسو خرڅ کړي دي. یا دلته موږ ولیکو مثلا اپل. دلته موږ وښیو چې د اپل موږ څومره پروډکټ خرڅ کړي؟ یو نوي. یا دلته موږ ولیکو ایسوس. ایسوس مو څومره خرڅ کړي دي؟ موږ ته ډایرکټ وښیي چې 145. د دې دپاره به موږ د کوم فنکشن یا د کوم فرمول نه استفاده کوو؟ د سم اف فرمول څخه به استفاده کوو. مساوي سم اف قوس شروع. لومړی تاسو ته وایي رینج انتخاب کوئ. ګورئ موږ غواړو چې د کمپنۍ په بیس باندې سرچ وکړو. یعنې دلته زه ولیکم ایسوس. دا د کمپنۍ نومونه دي که نه؟ اپل، سوني، ایسوس، توشیبا او سمسنګ. زه دلته ولیکم توشیبا. چې څنګه مې توشیبا ولیکه ما ته به د توشیبا کمپیوټر لپټاپ چې مې څومره خرڅ کړي ډایرکټ به ما ته څه وکړي؟ مجموعه راوباسي. یا دلته چې زه هر څه لیکم ایسوس لیکم، اپل لیکم، سوني لیکم، د هغې څومره ټوټل چې موږ خرڅ کړي هغه نتیجه باید درته راوباسي. نو رینج څخه دلته مطلب دا دی دغه کمپنۍ چې موږ کمپنۍ باندې سرچ کوو نو د کمپنۍ ساحه به دلته تاسو رینج کې څنګه کوئ؟ انتخاب کوئ. رینج بیا کاما. کریټیریا. زمونږ دلته کریټیریا څه ده؟ شرط څه دی؟ شرط زمونږ دا دی چې دلته مونږ هر څه ولیکه. مثلا دلته مو ایسوس ولیکه، اپل مو ولیکه. دې ځینې هم انتخابولی شئ. مثلا دې ځینې انتخاب کوئ او دې ځینې هم کولی شو. مثلا دلته مونږ ولیکه ایسوس. په دې باندې کلیک کوئ. کاما. سم رینج. سم رینج کې به تاسو د ټوټال ساحه انتخاب کوئ. سمه شوه؟ مونږ لومړی څه وکړه؟ رینج قوس بندومه. مونږ لومړی څه انتخاب کړه؟ رینج. رینج کې مو د کمپنۍ ساحه زموږ پروډکټس دی اپل دی، سوني دی، ایسوس دی، توشیبا، سمسنګ دا ساحه مو انتخاب کړه. بیا کاما. کریټیریا. کریټیریا کې مونږ دغه ساحه انتخاب کړه. مثلا دلته مونږ ایسوس ولیکه یا مو سمسنګ ولیکه یا مو اپل ولیکه. د هغې مجموعه په سم رینج کې. سم رینج دا ساحه ده. مجموعې ټولې دلته دي. ټوټال ټول دلته دی. دا به مونږ ته څنګه کوي؟ پیدا کوي به. اوکې. مونږ ته وویلی چې ایسوس چې دی د ایسوس مجموعه څومره ده؟ 145. زه دلته راځم اپل لیکم. انټر. ما ته وویلی د اپل مجموعه څومره ده؟ 190. یا زه دلته راځم سمسنګ لیکم. انټر. 202. که دا ساحه دلته راشم دا هم څنګه کومه؟ سمسنګ کومه. انټر. وګوره سمسنګ یې اوس 348 ولې راوباسته؟ ځکه یو ځل موږ د سمسنګ لپټاپ خرڅ کړي دي 146. بل ځل مو د سمسنګ ټي وي خرڅ کړي څومره؟ 202. دا دواړه جمع که څو کېږي؟ 348. یعنې ډېر پاورفل دی. که زه دلته راشم دا د سوني موبایل دا هم سمسنګ کومه. وګورئ 460. ځکه دا یې موږ ته راواخیسته مجموعه یې که او دا دوه یې هم څنګه کړل؟ مجموعه یې کړل. نو خبره اصل کې دا ده چې دا سم اف چې دی ډېر یو بهتر فرمول دی. موږ تاسو ته داسې سرچ لاسته راوړلی شي. موږ تاسې دې په واسطه کولی شو چې بهترین سرچ وکړو. د دې په واسطه موږ تاسې کولی شو خپل فعالیتونه په ښه شان سره مخ ته بوځو. اوس وګورئ موږ تاسې یوه اداره کې کار کوو. موږ ته ووایي چې هلکه د سمسنګ کمپنۍ پروډکټس موږ په دې میاشت کې څومره خرڅ کړي دي؟ ډایرکټ به تل ته ورته ولیکې سمسنګ. یا تا ته ووایي چې د ایسوس مو څومره خرڅ کړي؟ ایسوس ولیکه. تا ته به ډایرکټ د هغې مجموعه څنګه کوي؟ د دې ډیټا کې به سرچ کوي او مجموعه به تا ته دلته څنګه کوي؟ راباسي به. نو امید دی چې تاسو به د سم اف په استعمال باندې پوه شوي یاستئ.
هڅه وکړئ چې دې باندې لږ لږ پریکټیس وکړئ. موږ ته امکان حده پورې کوشش کوو چې ښه مثالونه دلته ترتیب کړو تر څو تاسو ورباندې صحیح ډول باندې پوه شئ.